داسې جنتونه، جنات معنا باغونه، باغونه تیار باغونه. په باغ پسې خو زموږ نه پس وخېږي یارې هلته د غره په بیخ کې سپېره کرونده ورته واخو، بیا ترخې ځینې وکاړو، بیا بادام په پور واخو، شمسي ورته واخو، بیا سږ کال نیالان دي فکر ورته کوو خو هغه میوه نه کوي. بیا نو چې باغ سي بیا ځوځان وکړي، ازغي وکړي، ماران پکښي چې یو وشکای انګور ځینې راشکوونه پته شیخ عبید الرحمن عزیزي الله وایي جناتین باغونه دي، یو نه د دوه نه دي، د انارو به دې جلا باغي، د انګورو به دې جلا یې ده، فلان به دې جلا یې ده فلان. دا خلکو لر تیار باغونه. دا د دوی تر دغه پورې انتظار ده چې کوم وخت دوی سر له قبره راپورته کوي ذاتي به په باغ کې. او دای باغونه هم نه چې د شمسي اوبه دي د ورځې یې راکاږي، په لمر کې یې راکاږي، په وریځ کې بیا نه وي، په شپه کې نه وي. تجري من تحتها الانهار، تر درختو لاندې یې بیلې بهیږي. او دا یم نه چې بیا به نو څه وخت بیا به مړ شي، باغ به زوی پاته شي، خالدین فیها، همیشه په دا باغ کې دی، همیشه تر همیشه. الله وایي ذلک الفوز العظیم، دا غټه کامیابي نرسمه بسمة في قلب هذا الكون.